او د روژې مازدیګری دی راغلي یو چې د دوسرکې بازار دغه ښایسته انځور راواخلو تر تاسې ورسو رحمت پکې ورېږي هم ډېوه د روژې میاشت د ډېره مبارکه بس خوږه د روژې میاشت د ډېره مبارکه بس خوږه د روژې میاشت رحمت پکې ورېږي هم ډېوه د روژې میاشت د ډېره مبارکه بس خوږه د روژې میاشت د ډېره مبارکه بس خوږه د روژې میاشت ګناه پکې تویېږي توبه ګر شه مسلمان نمبر ته موږ مودرېږو نو چې څونه وخت کې زموږ نمبر راځي ګوره یو چارکدی خرڅ کړو نیمن بل چا سره پیسې دي روژې نیولې که روژه دې نیولې ولا روژه هم نیولې ده اوس یې اخلې ناوخته شوی نه در باندې ولا کابل نه راغلم اوس پاکستان سره چې زموږ جګړه وه هغوی سره خوی کوو څومره خوشحاله وورده موږ چې اوس موږ ته صرف ټوپک په لاس راکړي موږ هم ورځو پې زه خپله تیار وم اختر ته ډېرې کمې ورځې پاتې که غواړئ چې له هېواده بهر خپلو دوستانو ملګرو ته او یا هم خپلوانو ته د اختر تحفې واستوئ او یا هم جامې واستوئ نو تر ټولو ښه ادرس یې ایکسپو یو پي ایس دی تاسې پر موږ باور وکړئ موږ به ستاسې اموال د نړۍ هر ګوټ ته پر ټاکلي وخت ورسوو په ایکسپو یو پي ایس کې زه محراب ګل مخلص تاسې په خدمت کې سلامونه ستړي مه شئ وخت مو په خیر درنو ملګرو د روژې مبارکې میاشت ده او د روژې مازدیګری دی راغلي یو چې د دوسرکې بازار دغه ښایسته انځور راواخلو تر تاسې ورسو دلته به له هېوادوالو سره خبرې اترې کوو ټوکې ټکالې ورسره کوو او اورو به ترنه چې د روژې مبارکه میاشت ورباندې څنګه تېرېږي راځئ راسره پاتې شئ مخکې له دې چې دا خپرونه پیل شي یو څو ښایسته نظریه سره د دغې سیمې ننداره کړئ هو یوه خبره په تلو تلو کې درته کوم هغه دا چې درنو هېوادوالو راځئ په مبارکه میاشت کې د خپلو غریبو هېوادوالو لاسنیوی وکړئ که یوه افغانۍ مو د لاسه کېږي او که یو ډالر مو د لاسه کېږي خپل هېواد ته یې راواستوئ قسم په الله چې په دې هېواد کې داسې وګړي هم لرو چې ان د ماښام د ډوډۍ د روژه ماتې لپاره څه نه لري نو هغو دپاره که تاسې یو بورۍ اوړه واخیستل نو داسې به په دغه انسان نه بلکې په ټول اسلامي ټولنه باندې تاسې یو احسان کړی وي راسره پاتې شئ مخکې ورځو او د هېوادوالو سره خبرې اترې کوو راځئ رحمت پکې ورېږي هم ډېوه د روژې میاشت د ډېره مبارکه بس خوږه د روژې میاشت د ډېره مبارکه بس خوږه د روژې میاشت رحمت پکې ورېږي هم ډېوه د روژې میاشت د ډېره مبارکه بس خوږه د روژې میاشت د ډېره مبارکه بس خوږه د روژې میاشت ګناه پکې تویېږي بیا هم ستړي مو شئ درنو ملګرو دوسرکې بازار دی او په بازار کې داسې یو ګرم بازار بیا بل لګېدلی چې دغه ځوان ګورئ دومره وخت نه لري چې موږ سره دوه درې خبرې وکړي ښه خبره دا ده چې دوی بازار ته ښه شی وړاندې کوي نو همدغه وجه ده چې خلک دې نه ډېر راتاوي سلام ستړی مو شي په خیر راغلی وروره وعلیکم السلام جوړ په خیر ښه ده ډېره مننه نوم مبارک دی نوم یې توریالی توریالی څنګه دی کار روزګار څنګه دی الله شکر ده الحمدلله ښه دی روان ده الله فضل ده نمبر ته موږ مودرېږو نو چې څونه وخت کې زموږ نمبر راځي بس ودرېږئ نو چې ودرېږئ کمال څه دی داسې چې تا د خلک ډېر راټول دي او نورو کې نورو ریډیو باندې رش نشته دی کمال څه دی کمال ښه شی ورکوو خلکو ته ښه ذایقه او تازه پالې تازه کچالان ما لکه ډېر وراچې ځکه ته خلک ډېر راځي ولا چې ډېر ما چې ښه شی هم ورکوو دا اوس د څو افغانیو شو دا د لسو د لسو افغانیو دا خو ډېر شی دي ورکه که نه که نه نه اوس خو دېرشو افغانیو چران پکې واچوم ته راسره وغږېږه ډېر مصروفه دی څنګه یې شکر خپله ښه استفاد مو ښه دی نوم مبارک دی چې نوم یې مسعود دی دا څه شی دي دا مکروني دي او الوګان پکې دي الوګان دي پکې خو عموما کې دې ته پالې وي پالې وي پالې او دي ته کچالان دا دوړ ولې مکس کوي سره دا مکس کوي نه دا غي بیل ځای کې دی بیل او بعض خلک د ځای کې په اساس لاړ ځای کوي د هر چا خپل
هغه په څو دی پاکټ په څو دی دا باګټ حساب نه دا لاس نیول شوی څو پورې چا خو اخلي د کیلو حساب نه دی کیلو حساب روزي سره څنګه روزي ولا روزي الحمدلله خروانه ده څنګه وګي نه ولا ته نو موسم ډیر خسته موسم دی موسم دی او ورځ مې وصل لنډي دی ورځ هم لنډي دی موسم هم خده ها پام بیا سره روزه کتلی بازار څنګه دی بازار ساج کاپ ماشاءالله خدای نور بازار کو ګورو بازار نه ډیر خدي او د موږ بازار خو الحمدلله به خدي او عموما یعنی جلال آباد کې په ځنګل سره کې کاروزګار خدي دي عموما کې د خلکو ځینې ځوانان وایي چې په هیواد کې کار نشته دی او بیا تاسو غوښنه ځوانان ګورم چې هغه کار کوي روزګار کوي کنه نو زیات خوشاله مې ما هغه ته سوې لري چې پرختیام په وطن کې کار نشه کښتا را وروره قدر دې ما کار روزګار شته خو زحمت غواړي چې تاسو وګرځيږي نو عموما کې ځینې ځوانان خالدي باسات خالي خبره کوي چې ګرځي کار نه کوي خپل زحمت نه وباسي که زحمت وباسي کار پیدا کیږي بالکل ډیر نه یو څه خلاص د تدمیر راځي بالکل همدا تاسو مثال کې درواخلې دو ځوانان کزوی مچ په دغه شتو کې به تاسو بل ځوان ویم نه او تاسو راغلی چې دغه لري ته ولاړه سي ماخام یو مړی حلال روزي د خپل کور لپاره پیدا کوي شي ولی بل انسان نشي پیدا کولای هر سړی باید همت وکړي کار وکړي زحمت وباسي نو ان شاء الله تبارک رزق ورکوونکی الله تعالی دی هغه مرګونو لارو نه چې زموږ ځوانان په ورزي او حالت مړی ژوندې معلوم نه وي او په هغه سخت لارو باندې وزلخه کوي چې ورشي داغونه ولې په خپل وطن کې پاتې نشي کارونه کوي همداسې بالکل پکار هم دغه چې د عمر زحمت او باز د عمر لري ساحو د بازار باندې مرګدار راولي ما وي بلکې د انسان دغه نه بهتره ده د وطن کارو کې څو بیلات سره شي وطن د زحمت یو ګټه ورسي بالکل ډیره مننه کور دا څنګه چلے ته څنګه راغلی ډیر هغه اخلم کچالان اخلي انور دي شي واغسته نور بسلامي د احسوس اخلم ها اوس یې اخلي دا وخت شوی نه درباني ولا کابل نه راغلم اوس کابل راغلی خبر شوی موږ درې میل مانم ستایو ګوره بس زه چې زو د خیره نو سامان خو یو ځل اوس اخلم په تا هغه ویډیو باندې خیره چې تاسو تبي مثلا نه دا تاج چې هغه سلام هغه باخله ما غفرو ان شاء الله مشکل نشته او د کابل هوا نه راغلی دلته څنګه و د کابل هوا ډیره خوا یا خوا المر لکتیزو او سورې بيخيه خوندور دی کنه خوندور دی او څنګه دی وطن څنګه دی ډیر مزیدار دی ماشاءالله موټر دی واخستو کنه ها موټر دی واخستو کنه او چاته وایم مکه نو د سبا خلک د زنګونو چې واده دی راو جرمې چې موږ د ونه یو خپل دی واخستو کنه ولی ورغله بارګین ته چې موټر اخلم او بس ته تاسو سره هغه نو کنه یو داخله لاس نو ها ما خو چې موټر دي شوی نور کوم دا چې لګ دی خو شو بیا درځم درته بيخي سم ده صحیح دی مشکل نشته او څنګه اوس موټر کاروبار څنګه دی خدای بيخي گزاره روزګار روان دی او الحمدلله گزاره کوم موټر بازار ډیر ګرم دی نن سبا همدا پاکستان لاس او چې بند شو بازار تیز دی بازار تیز شو ځکه چې تاغس دی کنه ما داخله لاس هغه ها بیا خو د خګړي داخله لاس قانوني کار دی کړی قانوني مې کړی او من بیا پلیټ به مرته لګو د خیر او د خیر ان شاء الله همکاري خو را سره کې کنه ان شاء الله کنه هیڅ مشکل نشته روزي خو ته کړی نه نه ډیر خپل روزه ده روزه دی نیولې ده او کته نیولې دا تر دې به هم نیولې ده دینه بعد ګورو دینه روزه به ګورو ورسره او پښنمم خو ان شاء الله او ان شاء الله ډیر مننه کور دی ودان خبرو دی راته خوان راکو ډیر می د خبرو کې بدیله چې خفه شوی نو ډیر مننه کور ودان چې هغه دې بند کړ زودي خیره ها او کیمره چې بند شوی به زود خیره کنه ډیر مننه الله دې ونازو ګب می د سره لګو منګه خپل ورزو دفتر ته اول د دیګه باندې کړی دی او یقینو که چې ولاړ دلته مخ ذهن میال ته دی ډیر مننه کما سره چې خلار شوال کور دی ودان الله مون ازو درنو ملګرو لته چې مننه چې را سره سیو د خبرنامه ګوري راځي مخکې ورزو نور سره هم خبره ترې رحمت پاکه وریږي هم دی ودارو ژمیا د ډیر مبارک بس خدا دارو ژمیا د ډیر مبارک بس خدا دارو ژمیا رحمت پاکه وریږي هم دی ودارو ژمیا د ډیر مبارک بس خدا دارو ژمیا د ډیر مبارک بس خدا دارو ژمیا گناہ پاکی تو یگی تو بگر شا مسلمان درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشه په خیر راغلی د روژې مبارکې میاشتې مازیګری دی او راغلیو د هیوادوالو سره خبرې ترې کوو دا ځوان دلته کچالان خرڅوي د دې خبرې اورو چې ژوند یې څنګه روان دی کار یې څنګه دی او روژې خو تنګ کړی ونی څنګه یې صحیح مولا
نوم مبارک دی عزت الله عزت الله د کوم ځای د سخروت سخرو دی څنګه د کار روزګار څنګه دی بس لږ مخکې مې پې لغتې وکړې څنګه ولې؟ به یار داسې پې وخاتل چیني مې ده پلو پراته ونی ما پلو څوک به وخاطر طالبان نو ته د سړک منځ کې ولاړې خود به خېږي نو د درې دا کراچیو سړک دی که چې کوم ځای ګوره درې کراچیو نه شاته ولاړم نه اوس خو دا سړک منځ دی ته ورته وګوره کوم ځای کې ولاړې ته یاره دا مونږ سړک دی که دا چې دا وګوره ما د اړخ کې ولاړ یم اړه خو هغه دی وروره اړه دا چې سړک منځ کې دی اوس هم لا کورې ودان چې دا موټر د لاسګاډۍ نه نه وړي هغه پیاده رو دی که نه او کورې ودان دا ګوره موږ هغه دا لړۍ چې دا په غیر قانوني ولاړه هغه شاته ودرېږه پیدرو هغه دی صحیح دی نو ته د سړک منځ کې ولاړ یې 14 متره راغلی بیا طالبان ملامت دی هو که نه ښه څنګه یې نور ټیټ و ریټ یې مه واله ژوند چارې دې ښې روانې دي ښې روانې دي بس څوک به چا راته ویلې دا حساب کې ډېر تکړه دی او څو پوښتنې نه کوم جواب بیا کړي ولې نه 8 14 2 درې وړه څو کېږي شپېته به راشي شپېته راځي بلکل تکړه دی څلوېښت کېږي ما لسمه پورې مکتب ویل خپل نوم نشم لیکلی نو ته به په ما ښه دا وایې دا څه او هغه دی روژه دې نیولې ده دا خو ما ته وایي روژې دی نیولی دی بس دواړه بس کله هغه مونږ نیسي کله به یې مونږ نیسو ښه لسواریان خو نه خپلېږي ښه او اختر ته څو ورځې پاتې دي نور دې ختم کړې ده روژه روژه دې ختم کړې ده کړې سبا ته بس اختر دی نو د ما د طرفه ښه ستا نور طرفه طرفه ماته دی ډېر وخت نیسي ښه او سهار کې دې چې وخوړل سهار کې کومه دی کور نه وشلولو کچالانو ته لاړ شه نو ولې پیشنمې دې ونه کړه پیشلمې مې وکړو که نه ته وایې سهار خو ما پیشنمې که نه تا سره په ساده الفاظو غږېدم چې ته پرې پوه شې پیشنمې پېژنې او پیشنمې د پښتو کې څه وایي یعنې پرشنبې که پیشنمې پیشلمې پیشنمې او دري ژبه کې ورته څه وایي زه څه خبره مونږ عربي یاد نه لرو ته په پښتو مونږ ته په مونږ دري وایي ښه په انګلیش پوهېږي لږ پوهېږم لږ ښه څنګه دی کار روزګار دی ښه دی بس ښه دی ګوره زه ولاړ دلته یم یو چارک خرڅېږي کومه چې خرڅ ګوره یو چارک دی خرڅ کړو نیمن بل چا سره پیسې دي او نیمن بل چا په چارک قرض څو دی 1.5 روپۍ خرڅو دیک کې انګریزان وایي که نه او دا دومره قیمت لري او بانجان چې ورته یو نیم سلو وایي که نه ښه په شوق یې وړي او دا بس بانجان به ښه یي که نه هغه به د بېسود وي او نه دا د ایران بانجان دي او دا د کوم ځای دي دا د کامې کچالان دي لالپورې نه راغلي ښه ډېره مننه ځوانه بس خدمت درته وکړو الله دې ونازوه یو پیله چېرته د باندې ونسکم نه دې وخت کې بیخي نو ته ښه ډېره مننه کور دې ودان خوشحاله اوسې دغسې به لږ وغواړو تاسې درنو ملګرو راسره پاتې شئ ځوانه څنګه یې سلام علیکم څنګه یې جوړ یې تکړه یې څه شی دې ورته واچول نارنجان څو روپۍ 80 روپۍ څو دانې لس دانې مې 80 روپۍ ورکړې لس دانې 80 روپۍ خو دا 80 روپۍ وایي نو 80 روپۍ خبره سره خلاصه کړې ده 80 روپۍ صحیح دي او نور چی اخلي ده پیشنمي ته دا سودا دی وکړه که نه چربانګي ته کوم ټایم ته دی کړی ماښام لپاره ښه څنګه یې ځوانه ته کار روزګار دې څنګه دی الحمدلله شکر او کاو په څو دی کاو دغه 10 روپۍ د هغه دانه شل د 2 دانې 150 دا په شل ده وایي دا څه حال دی دا په شل ده او 2 دانې 150 2 دانې 10 افغانۍ روپۍ کلدار دی ویل کېږي افغانۍ دي که نه اوس په کلدار یو خرڅه که په افغانیو باندې ښه اوس یو دانه ټول نه والم څو افغانۍ جوړېږي نو حساب ورته وکړم 15 روپۍ ګېډېګانې دي بس ګزاره نه کړې ته وایې صاحب 1 روپۍ مو ورکوه ښه 15 افغانۍ درنو ملګرو څومره ارزانه دي دا زموږ د وطن حاصلات دي او ډېر خواږه به وي که نه تروه دي که خواږه دي او ملۍ خوند څنګه یي تروې خوندور یي چې ملۍ خوند تروې وي خواږه به یې والګه ګوره دونه دغه نه یعنې مالګې سره واچوي بیا بل چیز نه جوړ شي تروش خوند نه خوړل کېږي ښه بیسدوال صاحب د ملۍ خوند څه رقم ته دی تروش دی که خوږ دی د ملۍ بیا مالګې سره ولې خوړل کېږي خوږ دی وایي ښه یعنې خوږ دی مطلب الوا ترې نه جوړه کړو نو الوا جوړېږي دی نه ښه ډېره مننه بیسدوال صاحب خوشحاله اوسئ ځوانه څنګه دی کار روزګار شکر الحمدلله
روژه څنګه روانه ده روژه شکر دا والا دویم ورځ چا سره خو د جنګونو پکې ډېر ونه کړل مړه حوصله کو چې اول جنگ څه پکار ښه 15 دقیقې او که یو څوک در سره دلته راشي او هغه غواړي چې جنګ در سره وکړي بیا جنگ غواړي بس مونږ ته نه تیری کاغذ تیری مونږ ته نه تیری آفرین زنده باد او دا تاسو څو افغاني ویلي 15 روپۍ 15 افغاني درنو ملګرو 15 افغاني وګورئ څومره ښایسته دی او څومره تازه همدا شیبه را رسېدلې ده او دا ټول په 15 افغاني دام 15 مولوی سرخه تراتیزه ټول په 15 ګډګان ټول 15 کاو دغه شل ده بیا او دا دام شل افغاني ده دا شل افغاني ده دا څنګه خوړل کیږي دام دی کاو غونې دی غونې دی ما کله نه دی خوړلې ځکه مې ویل سر ته یو دانه واچم وې سوي نه زنده باد کور دی ودان ځوانه الله دې خلک ژوندې اوسي الله دې ورځي ډیره مننه خوشاله اوسئ نو ملګرو سره پاتې شي مخکې ورزول نور هیوادوال سره هم خبرې اترې رحمت پکې وریږي هم دې ودارو ژمیا د ډېر مبارکه بس خدا د روژې میاشت د ډېر مبارکه بس خدا د روژې میاشت رحمت پکې وریږي هم دې ودارو ژمیا د ډېر مبارکه بس خدا د روژې میاشت د ډېر مبارکه بس خدا د روژې میاشت درنو ملګرو بیا هم ستړي مشئ په خیر راغلی یو ځوان سره ولاړ یم دی هم روژه ماتي لپاره هغه څه چې موږ او تاسو ته ضرورت لرو هغې لګولي چکني لګولي ده کچالان لګولي دي یو چولې لګولي دي راځئ در سره غږېږو سلام مشئ په خیر راغلی السلام علیکم وروره ښه جوړې په خیر شکر دی الحمدلله څنګه یې شکر دی الحمدلله تاسو ژوند چارې څنګه روانې دي الحمدلله بیخي شکر دی تاسو رښتیا ووایه روژې نیولې که روژه دې نیولې ده ولا روژه م نیولې ده روژه دې نیولې ده بالکل چا سره خو د جنګ منګ پکې نه یې کړی نه الحمدلله موږ په بوزه کې جنګ نه کوو نو په روژه کې نه روژه کې لږ شانتې هغه یې کنه سړی ګرمه کړي مالې چې جنګ ونه کړي چا سره نه انشاءالله جنګ بالکل قوارتن انسان معلومیږي داسې جنګیرک راته نه ښکاري نه انشاءالله موږ په بوزه کې هم جنګ نه دی کړی نه یو نیم جنګ ښه دی ګوره کور کې هم نه کوو نو دلته مې بار څه ولې د پاکستان سره چې زموږ جګړه وه هغې سره خو یې کوو څومره خوشحاله وو ورته موږ چې اوس موږ ته صرف ټوپک په لاس راکړي موږ هم ورځو پې زه خپله تیار وم هغې ته ها که نه زه مې همدغه چې کله کله ګوره دا جنګ ښیي نه انشاءالله هغې ته تیار د وطن ساتنه چې د اسلام ساتنه چې د ځان ساتنه چې دغه وخت کې به جنګ ښیي ګوره هو هغې ته خو تیار یې پاکستان سره خو 100% تیار یم همدا اوس چې دوه خپې او دوه لاسه مې هم نه تیار یم که اوس لاړ شي اړې به بیا څوک سمبالوي دا به پاتې دا پرېږدمه بیا به څه کوو څه خورو د وطن نه مې ځان چې کم نه دی دا څه دي ډېره مننه کور دې ودان روژه کې کار روزګار او د روژې نه بغیر کار روزګار څه فرق کوي نو والا شکر روژه کې دغه موږ خو بوزه کې سبزي لګو سبزي ښایي او روژه کې دغه شی دی الحمدلله ښه دی ساعت هم تېر دی 300-400 پاتې کېږي 300 پاتې کېږي دا وراره دی زوی دی دا مې وراره دی وراره دی مدثر څنګه یې وراره ښه جوړې نوم دې څه دی مدثر څنګه پیسې خو نه پټې لکه ډېر راپټې که نیمایي به ستا شي نیمایي به زما شي ګپ ته سره لږ ګوره چې دا ورانې ونه کړې ټول عمر لپاره چې ته به غلا کړې او عذاب کې به زه سره شامل یم ډېره مننه خدای دې آباد او سلامت لره ژوندی اوسې کور دې ودان خوشحاله شوم چې ومې لیدلې الله دې ونازوي ماښام ته راځه ډېره زیاته مننه درنو ملګرو چې راسره وئ دغه برنامه مو وکتله زه مهراب ګل مخلص او همدارنګه مجاهد مخلص په همدې ځای درنه اجازه اخلو تر هغه چې یو ځل بیا ستاسې په درانه چوپړ کې له یوې نوې خپرونې په وړاندې کولو کې حاضرېږو تاسې ټول په لایزال څښتن تعالی سپارو هر چیرې چې یاست د ژوند په ټولو چارو برلاسي اوسئ د الله په امان اختر ته ډېرې کمې ورځې پاتې که غواړئ چې له هیواده بهر خپلو دوستانو ملګرو ته او یا هم خپلوانو ته د اختر تحفې واستوئ او یا هم جامې واستوئ نو تر ټولو ښه ادرس یې ایکسپو یو پی ایس دی تاسې پر موږ باور وکړئ موږ به ستاسې اموال د نړۍ هر ګوټ ته پر ټاکلي وخت ورسوو په ایکسپو یو پی ایس کې زه مهراب ګل مخلص ستاسې په خدمت کې